اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن وینډوز پروګرام 14 درس تیر روز موږ په رائټ کلیک باندې خبرې کړې وې کنه تر کوم ځای رسیدلې و تر نیو رسیدلې و کنه. ښه له نیو څخه وروسته دلته ګورئ کله چې نیو ته ولاړ شو موږ دلته فولډر لرو. غواړئ چې یو فولډر جوړ کړئ فولډر باندې کلیک وکړئ یو فولډر جوړ شي. دا مو تېر ورځ هم ویلو کنه ما دلته یو فایل اچولی هغه هم څوک ریپارمل اوپنه دا به زه لیجر راکټ کړم دا هم ډیلیټ کړی او دلته به یې فیسټ کړم فیسټ. اوس له هغه وروسته دلته شارکټ لرو. ګوره نیو څخه وروسته دلته راشه شارکټ باندې کلیک وکړه. شارکټ څه کار کوي؟ مثال شارکټ داسې لنډې طریقې ته وایي. راځه مثال ته په کمپیوټر کې مثال راځې دلته هره ورځ دې ته داخلي کې مثال په دې فولډر کې یا مثال ګوره دغه فایل زه هره ورځ راخلاصوم که نه نو داسې دا څومره لرې ورته راځم نو ته یو شارکټ جوړ کړه. رایټ کلیک وکړه. رایټ کلیک څخه وروسته نیو باندې کلیک وکړه. نیو څخه وروسته شارکټ باندې کلیک وکړه. براوز ته ولاړ شه یو ور یې راخلاص کړه بل ورته تګ لپاره هغه ضرورت نشته. هغه په کوم ډرایو کې و؟ په ډاکټرس کې. ښه دلته به راځم ګوره په څوم ډرایو کې و؟ په ډي ډرایو کې و. ډي ډرایو ورته انتخاب کړه. په دغه فولډر کې او په دې فولډر کې ګوره دا یې کاور پیج په نامه و دا ورته انتخاب کړه او دا هم نیکسټ د چا په نامه دا یې کاور پیج په نامه کې فینش. اوس شارکټ جوړ شو. دا د شارکټ راغی صحیح شو. دلته ویو کې ما دغه ټول ارنج ورته انتخاب کړی دا یو ځای څخه بل ځای نه انتخابېږي اوس انتخابېږي. اوس ګوره موږ دا شارکټ لرو. اوس دې ته ضرورت نشته زه مثال ولاړ شم بېرته یې له هغو ځای راخلاص کړم نو تاسو فقط دلته ګوره په کلیک وکړئ په دې باندې کله چې کلیک وکړو اتوماتیک ګوره هغه فایل تاسو راخلاص کړه راخلاص نه شو صحیح شو. نو دغه شارکټ یو لنډه طریقه ده. مثال غواړئ یو فایل یو پروګرام ته شارکټ جوړ کړئ نو بیا به له شارکټ څخه استفاده کوئ. له هغه وروسته نیو فولډر لرو. ګوره اول نیو فولډر وي نیو فولډر خو جوړ کړو. اوس دا کلیک کوو ګوره نیو فولډر مخ ته راځي محبوبه توجه نه. له هغه وروسته ګوره راځو دلته فولډر جوړ کړو خو په دې کې څو تخنیکونه دي په دې تخنیکو باندې درته غږم صحیح شو. اول خو موږ هغه ډېر فولډرانو جوړ کړو مشخص نومونه خو انشاءالله پیږئ فټې کې مثال هایډ یې کړو. اوس راځو یو څو درته وایي دا بېنوم راته جوړ کړه نو بېنومه سړی تاسو لیدلی رایټ کلیک وکړه. له هغه وروسته ګوره دلته شو مور هغه ته باندې کلیک وکړه او دلته کله چې مثال کلیک وکړو رینیم باندې اوس رینیم شو دا ځینې ډیلیټ کړه. اوس بیا انټر کړئ ګوره بېرته خپل نوم اخلي که نه اخلي صحیح شو. خو اوس ته راځه دا بېنومه جوړوي. په دې به رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک څخه وروسته ګوره دلته رینیم لرو او که شو مور آپشن باندې کلیک وکړئ هم راځي. په دې باندې کلیک وکړه دا رینیم شو. اوس دا کوم ځای دې چې رینیم کړی دی دا کوم نوم په دې به رایټ کلیک وکړئ. له هغه وروسته ګوره دلته درېیم آپشن له اخر له خوا درېیم آپشن انزرټ انکوډ باندې به کلیک وکړئ انکوډ کنټرول. اوس له دې سر نه تر اخره پورې هر یو داسې ورته انتخاب کړو مشکل نشته. زه دا ورته انتخابوم انټر یې کړه. ګوره بېنومه جوړ شو که جوړ نه شو. څو طریقې شوې؟ یوه طریقه شوه. دوه نورې طریقې لري د کیبورډ نه هغه دغو کې غټ کیبورډ نه صحیح شو. ګوره دغو کیبورډ څخه نه کېږي دې کیبورډ څخه نه کېږي دې کیبورډ څخه هم نه کېږي. دې کیبورډ نه کېږي له دغو ځای نه دغو اضافي بټنو څخه به یې کېږي. سر خو خلاص و. اوس مثال ګوره دغه فولډر جوړوم رایټ کلیک وکړئ نیم څخه وروسته به تاسو به آلټ ونیسئ دغو حساب دی دغو ګوره دغو حساب نه استفاده نه کوئ صحیح شو. د دغو څه به حساب کوئ 0.180 به وګئ او انټر به کلیک کړئ. ګوره دا بېنومه جوړ شو که جوړ نه شو څو 0.180 نو دغه بېرته ډیلیټوم راځم له هغه وروسته بیا یو نوی فولډر اخلم کله چې نوی فولډر واخله اوس راځو بیا دې ته یو نوم دا بېنومه جوړوم. په دې به رایټ کلیک وکړئ او دا به رینیم کړئ. رینیم څخه وروسته تاسو به بیا آلټ ونیسئ 255 انټر یې کړه. کله چې انټر کړو دا به هم بېنومه جوړ شي ښه جوړ نه شو. رایټ کلیک رینیم کله چې کلیک وکړو آلټ ونیسئ 255 انټر یې کړه. ګوره دا هم بېنومه جوړ شو مشکل خو نشته تر دې ځایه. یو په 0.180 باندې صحیح شو بل په آلټ 255 باندې 255 مشکل خو نشته تر دې ځایه. نو دغه د فولډر د بېنومه جوړولو طریقې بیا که چېرته غواړئ چې دا فولډر چاته ښکاره نه شي په دې به رایټ کلیک وایئ. رایټ کلیک څخه وروسته مور آپشن باندې کلیک وکړه. پراپرټیز ته ولاړ شه. پراپرټیز ته کله چې رالې کسټوم ته راسه له کسټوم څخه وروسته چینج آیکن باندې کلیک وکړه. اوس ګوره داسې راځه کله چې دې خواته رالې دلته ول که نه ښه دغه دی. اوس دا ځای ورته انتخاب ګوره د خالي هغه ورته انتخاب کړه اوکې کړه اپلای کړه او دا هم ورته اوکې کړه. فولډر معلومېږي نه اجازه ده هم بېنومه ده هم نه معلومېږي. په هغه حالت کې معلومېږي سلیکشن وکړئ. ګوره معلوم شو که نه شو معلوم بیا دا ریفرش کړه هغسې ده نه معلومېږي. اوس داسې معلومېږي چې دلته کې هغه ده مګر یا کرسر پکې نږدې یا هم دا سلیکټ نه کړي بیا ورته معلومېږي. دا یې بل تخنیک صحیح شو.
بیرته غواړه خپل حالت ته راولې رایټ کلیک وکړه شو مور آپشن ته پراپرټیز ته او دلته به کسټم مینو ته او دلته چینج آیکن باندې کلیک وکړئ بیرته دغه آیکن ورته انتخابولی سئ که چېرته بیا خپل نه پیدا کېدو مثال د فولډر اوس خو دلته اتوماتیک پیدا سو بیا فقط دلته ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړه خپل حالت پیدا کوي او اپلای کوه اوکې کړه اوس وګوره بیرته خپل حالت ته راسي که رانسي نو دغه فولډر کې کوم تخنیکونه سي وو دا و خو یو بله خبر ده یو څوک درته وایي وایي تر اوسه ماته تاسو کمپیوټر ویلی ده زه به نوټ پاډ پروګرام درته راخلاص کړم دلته اول ورته لیکم PRN LPT1 تر LPT9 پورې LPT9 پورې صحیح سو له هغه وروسته COM1 تر COM9 پورې COM9 تر دې پورې صحیح سو مثال دومره یې ورته ولیکو بل هم شته د کان په نوم نه جوړېږي کان دا نومونه دي یو څوک درته وایي راسه تا خو کمپیوټر ویلی مثال که چېرته داسې څوک په تخنیک کې راګرای درته وایي چې راسه دا راته فټ کړه داسې فولډر راته جوړ کړه چې هېڅوک یې ونه ویني بېنومه جوړ کړه نو دا که مثال د اوس دا خو زه اوس په تا اتوماتیک سوال کوي چې راسه ماته د PRN په نامه یو فولډر جوړ کړه رایټ کلیک وکړه ګوره له هغه وروسته نیو ته راسه نیو یو فولډر واخیست اوس دې ته نوم ورکړه PRN کله چې پکې انټر یې کړه دا نه جوړېږي صحیح سو یو نوم سو PRN بل LPT1 ده LPT1 باندې کېږي نه LPT2 3 په دې هم نه کېږي تر LPT9 پورې صحیح سو تر LPT9 پورې نشئ کولی په دې نومونو باندې فولډر یې جوړ کړئ دریم COM1 ده دلته ورته بیا درته وایي چې په COM1 یې جوړ کړه په COM1 انټر که جوړېږي نه په COM9 یې جوړ کړه COM9 جوړېږي نه COM1 COM2 تر COM9 پورې په دې نومونو سره فولډر نه جوړ کړي یا درته وایي چې په COM یې جوړ کړه جوړېږي نه جوړېږي ولې نه جوړېږي تاسو که چا پوښتنه درته کړه په دې نومونه ورته وایي ورته وایي چې په دې باندې نومونه نه جوړېږي ولې نه جوړېږي ځکه نه جوړېږي دغه نومونه چې دی خپله کمپیوټر سیسټمونه لري صحیح سو نو دا نه پرېږدي چې یو فولډر په جوړ کړي خو بیا تاسو افغاني طریقه ورسره کاروئ دا بیا جوړېږي هم افغانیان خو ګورئ سرتنبه خلک دي اوس که نه یعنې خپله زوره کار اخلي نو تاسو به دا راواخلئ اوس بیا تاسو په دې باندې رایټ کلیک وکړئ دا رینیم کړئ دلته ورته ولیکئ چې PRN هم ورته ولیکو که نه مخکې هم څه شي ورته استفاده کول د فولډر بېنومه جوړول لپاره Alt 0 جوړ که نه اوس انټر که ګوره په هغه نوم به یې درته جوړوي ښه جوړ نه کړو دلته نوشته نه سو بیا ورته چې PRN د هغه وروسته مثال دلته ته لیکم چې Alt 0 انټر یې کړه ګوره PRN باندې جوړ کړه که جوړ نه کړو که بیا هم څوک مثال داسې مثال مې درکړو چېرې هغه در سرتنبه اوسي نه ماته جوړ کړه نو بیا به یې ورته جوړی صحیح سو کول یې ورته ووایي هم مشکل یې نشته ګوره دا بیا رینیم کومه دلته ورته وایي چې Alt 0 له وروسته انټر کړه دا خو بېنومه جوړ کړو که نه نو رایټ کلیک وکړئ دا بیا رینیم کړئ رینیم څخه وروسته Alt 0 دې وګل بیا فاصله ورکړه دلته راځه ورته وایي چې دا له دا په LPT1 راته جوړ کړه ګوره LPT1 انټر یې کړه ګوره LPT1 درته جوړ کړئ جوړ نه کړو صحیح سو نو دا تخنیکونه د هر یو چې تاسو استفاده کوئ استفاده کولی شئ مشکل خو نشته تر دې سوال هم نه لرئ نو دا به تاسو خامخا یې زده کوئ صحیح سو دا هم ډیلیټ وکړم له هغه وروسته بېرته راځم شارکټ ته شارکټ خو موږ درته وایي یو شارکټ جوړول دي که نه خو اوس راځو څو طریقو کولی شئ کمپیوټر خاموش کړئ کوم طریقه بله طریقه هم نه ده زه ښه نن به دلته ګوره ما په دغو فارموله په هغه کې دا فارموله درته راخیستې په لسو طریقو کولی شئ خپل کمپیوټر خاموش کړو صحیح سو له هغو څخه اول ګوره دلته تاسو به ولیکئ شټ ډاون له هغه وروسته فاصله د ډاش علامه یا د منفي علامه به ورکړئ بیا به اس ورکړئ بیا به فاصله منفي ټي بیا به فاصله 2 فاصله منفي سره خو خلاص و زه راځم فقط دا کافي کومه تاسو به یې لیکئ کنټرول سی مې کړو له کنټرول سی څخه وروسته راځم یو شارکټ جوړوم رایټ کلیک کوم د شارکټ څخه وروسته نیو ته راځم او شارکټ باندې کلیک کوم شارکټ کې دلته کنټرول پی کوم شارکټ د څه شي ده د فیس شارکټ ده صحیح سو دا هم چې کله برابر کو دلته فیست کو نو دا به نیکسټ کړه نیکسټ راخه وروسته د چا نمبر کې شي ډاون انتخاب ده دا افلای کړه فینیش کړه اوس دلته موږ ته یو وایرس راغی شارکټ راغی صحیح سو په دې رایټ کلیک وکړه رایټ کلیک انسي وکړو نو دلته ګوره بیا شو مور آپشن باندې کلیک وکړه پراپرټیز ته ولاړ شه د دې آیکن چینج کړه ګوره دلته چینج آیکن لرو دا ورته وکړي کې د هغه وروسته مختلف آیکن نه درځي ما دا آیکن انتخاب کړه افلای کوه دا هم افلای کوه دا هم وکړي که اوس په دې آیکن سره چینج
صحیح سو په دې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ کمپیوټر به خاموش شي خو زه نه خاموشوم ولې ځکه دا ریکارډ چې ده ریکارډ بندېږي نو دا هغه شارکټونه دي چې ما عملي کار کړی چېرته تاسو زیاتو ویډیو کې نور فارموله نه غټ غټ راخیسته خو زیات کار نه کوي دا ما خپله استفاده کړې دي صحیح سو که انشاءالله چې هغه خلاص ویډیو باندې چې عملي هم کار درته کوم صحیح سو یو شارکټ دوهم شارکټ بیا به تاسو راسئ نوټ پاډ ته نوټ پاډ کې به دلته ورته ولیکئ شټ ډاون مخکې منفي اس ورکوه اوس به تاسو سلاش اس ورکوئ او بیا سلاش ټي فاصله به دلته ورکوئ ګورئ فاصله خو درته معلومیږي د هغه وروسته سپیس زیرو صحیح سو صفر دا مې چې ولیکو نو دا به هم راکافي کړم زه به دا راکافي کړم له هغه وروسته به ګوره دلته یو بل شارکټ جوړ کړم رایټ کلیک نیو ته چې ولاړې نو شارکټ ته او دلته به یې څه راکړم کنټرول به کړم رایټ کلیک وکړئ فیسټ ګوره دلته هم لرو کلیک وکړه هم راځي صحیح سو بیا به دا نیکسټ کې د چا په نامه شټ ډاون 2 په نامه راغی نو کولی شي نوم یې ورته چینج کړي زه ورته چې نوم یې نه چینجوم فینش که دا هم دلته راغی اوس دا هم په دې ایکن سره دی دې غواړي ایکن چینج کړي رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته ولاړ شه ګوره پراپرټیز ته چې ولاړې چینج ایکن لرو او دا به هم ورته وکړي کې ګوره مختلف ایکنونه راځي دې خواته کولی شي مثال داسې کا توپر ته ولاړ شي نو دا ورته وکړي که او دا هم افلای که کله دې چې دا ورته افلای که دا هم وکړي که اوس به دې غوا ایکن هم چینج شوی څو ایکن نه سو دوه شارکټ سو په دوه طریقو سره کولی شو کمپیوټر خاموش کړو درېیم ته ځم په درېیم کې به تاسو شټ ډاون ورته ولیکئ وروسته به منفي اس ورته ولیکئ منفي ټي منفي صفر دلته هم څو صفرونه ورکول دوه بیا هم فاصله منفي ا پرته لیکو دلته فقط دلته منفي اس فاصله منفي ټي او فاصله صفر لدارم دا ورته کافي که ګوره دا هم کنټرول سی کوم له کنټرول سی څخه وروسته تاسو رایټ کلیک وکړئ یو بل شارکټ ورته جوړ کړئ راځم مثال شارکټ ته رالم او کنټرول وي کوم نور خو انشاءالله طریقه زده ده کنټرول وي او پیسټ کافي دغه کې زه تیز درته ځم چې وخت ضایع نه صحیح سو نو دا د شټ ډاون 3 په نامه فینش کړه راځه د دې شارکټ هم ورته تبدیل کړه هغه د ایکن چینج کړه ایکن ته راسه ایکن ته سره دا ورته وکړي که دا ورته وایي مثال دا د ریسایبینګ په شکل سره کړه ته ورته اپلای کړه وکړي که دی څوم دریم صحیح سو څلورم ته به راسي هغه د سلایډ شو د سلایډ شو څنګه کار کوي مثال ګوره دلته لیکلی سلایډ ټو شټ ډاون دا سره کار کوي بیا به تاسو راسي ګوره شارکټ ته سره راغلی کاپی هم لکه نه کو که دلته ورته لیکن سلایډ ټو شټ ډاون د کله ورته ولیکو ډېر دقیق به لیکي غلطي ونه لیکي بیا کار نه کوي صحیح ده شټ ډاون دې ولیکو سلایډ ټو شټ ډاون ګوره دلته غلط لیکلی غږ نه کوي شټ ډاون دا صحیح سو اوس به تا انټر کړئ انټر څخه وروسته د څه په نامه راځي سلایډ ټو شټ ډاون په نامه راځي فینش یې کړه اوس بیا دلته یو شارکټ له موږ سره راغی په دې رایټ کلیک کوم رایټ کلیک څخه وروسته مور او دلته د ایکن ورته چینجوم ګوره چینج ایکن باندې کلیک وکړه او دا هم ورته وکړي که د دا دې خواته راځم ایکن یې سیده په بل شکل سره تبدیلوم ګوره دې خواته راسئ مثال ورته راځم ورته هم په دغه شکل سره یا هم مثال په پرینټر یا دلته هر یو ما دا شکل ورته انتخاب کړ یا دا ورته انتخابوم صحیح سو دا اپلای کړه دا هم اپلای کړه دا هم اپلای کړه اوس دا دریم راغی خو دا اوس څه کار کوي ګوره په دې باندې کلیک کوم موږ ته دلته یوه صفحه راځي صفحه خو وینئ انشاءالله اوس که دا داسې لاندې کش کمپیوټر مو خاموش کېږي که پورته کش کو نه خاموش کېږي بیا کلیک کوم چې تر ټولو ښه شارکټ ده یا په دې نقطه باندې چې کلیک وکړو هم کمپیوټر هم خاموشېږي اوس ګوره په کرسر کلیک ونیسه کته کش کې خاموش کېږي که پورته کش کو نه خاموش کېږي بیرته خپل حالت ته راځي دا زه خپله زیات استفاده کوم صحیح سو څلورمه طریقه یې سلایډ ټو شټ ډاون سو پنځمه طریقه تاسو دلته راسئ له کومه طریقه چې د هر چا زده ده د هر چا خو پوهېږئ چې مثال د کوچنی لیکان هم زده الټ پلس A4 دا خو پیژنئ انشاءالله نو رابسئ ګوره او اس کې هم نه ښکاره هغلته دلته ګورئ له دې برسېره موږ ته F1 F2 اول دلته سکیپ بټن راځي خو دلته یې ګوره دو ځای کې سکیپ بټن راوړی دلته F1 F2 تر F12 بټن یې راځي هغه به له هغو څخه به استفاده کوي دغه الټ بټن به ونیسئ او دلته F4 راځي په هغو باندې چې کله کلیک وکړئ نو موږ ته کله چې دا فریز کړئ موږ ته هغه د شټ ډاون هغه راکوي که چېرته وکي باندې کلیک وکړو نو کمپیوټر هم خاموشېږي څو طریقې سوې 5 طریقې سوې صحیح سو له هغو وروسته دلته ګوره له کیبورډ څخه بله طریقه هم لرو سټارټ وین کې پلس ایکس پلس ډبل ډبلیو وای شپږمه طریقه له کیبورډ څخه داسې د سټارټ بټن یا وین کې خو در معلوم ده انشاءالله ګوره لکه دا اوس مې درته وښوده دا بټن د سټارټ یا د وین کې په نامه یادېږي دا بټن به ونیسئ ایکس به پریس کړئ تاسو به یو مینو راخلاصئ دوه وارې به یو پریس کړئ کمپیوټر مو اتوماتیک خاموش شي راځم ګوره سټارټ ایکس
دا مې نور خلاص وکړه خلاص نه سه یو پریس کومه ګوره اتوماتیک دلته موږ ته خلاص کړه خلاص نه کدا صفحه که بل ولې پریس کوم ما ته بیخي پیغام نه راکې کمپیوټر مې خاموش کیږي سرم خلاص نو زه نه کوم دی څومره طریقه سوه شپږمه طریقه سوه دا به تاسو ټولو عملي کار کوئ انشاءالله وروسته یې درته ښکوم صحیح سو بل شیټ ډاون منفي دی بیا ساین اوټ کوي دی خاموشوي نه ساین اوټ پیژنئ تر اوسه هم ګوره دلته نه دی ویلې دلته چې کله ولاړ سو دغه بټن باندې چې کله کلیک وکړو موږ دلته سلیپ ښه انشاءالله راتلونکي درسو کې به زه دلته چې کله موږ الټ اف 4 وکړو صفحه درته راخلاصي په یو کې دا ټول شیان موجود دي انشاءالله دا به درته وایم صحیح سو هغه ساین ان اوس پرېږدو چې اوس تاسو نه پوهېږئ که شارکټ په دغه شکل څه ده داسې شارکټ ورته جوړ کړئ کلیک وکړئ ساین اوټ کوي صحیح سو له هغه وروسته کلیک سٹارټ بټن دا سٹارټ بټن خو در معلوم ده په دې باندې چې کله پریس وکړئ کله پریس کړئ له هغه وروسته ګوره موږ ته دا پاور بټن راځي کلیک وکړئ له کلیک څخه وروسته شیټ ډاون راځي په شیټ ډاون کله چې کلیک کمپیوټر هم خاموشه کېږي مشکل خو نشته تر دې ځایه بل راځو کنټرول آلټ ډیلیټ لرو دا هم کار کوي له دې طریقې هم څنګه به خاموش کوي او د څه لپاره ده صحیح سو کله ستاسو کمپیوټر ډیر مصروفه سو مثال یو پروګرام را خلاص کو دا بیرته نه کلوزیږي صحیح سو نو تاسو به کنټرول آلټ ډیلیټ بټن څخه استفاده کوئ نو تاسو هغه صفحه را خلاصیږي ان شاء الله په هغه اوس په دغه سکرین ریکارډ کې نه راځي چې هغه ان شاء الله په اخر کې زه درته ښیم صحیح سو نو تاسو کله چې آلټ کنټرول آلټ ډیلیټ وهئ هغه صفحه به درته راخلاصي نو بیا به تاسو هغه ته ساین ان ورته انتخابوئ نو هغه کوم پروګرام سره خلاصوئ هغه به اتوماتیک کمپیوټر بند کړي مشکل خو نشته له هغه وروسته بیا راځو له لاک سکرین نه کولی سو ګوره دلته درته لیکلی سه لاک سکرین پاور بټن صحیح سو نو کله چې ما کمپیوټر لاک سي ګوره په کوم بټن لاک کیږي سٹارټ ال دم سه پریس کمپیوټر می لاک سو کولپ سو دا هم په هغه کې نه راځي ګوره په کې پس هغه کې په ریکارډ کې صحیح سو دا صفحه راغله ګوره دا بټن دی پاور بټن لرو که نه لرو کلیک وکړه کلیک څخه وروسته تاسو بیا دغه درې بټن نه راخلاصېږي سلیپ کوي شیټ ډاون کوي ریسټارټ کوي وظیفې خو انشاءالله پوهېږئ که نه انشاءالله سبا ته دغو کې بیا غږو صحیح سو نو د دې زه بیرته کوډ ورته خلاصوم کوډ یې څه و اوس ګوره هغه کومه د لاک صفحه چې هغه په ریکارډ کې نه راځي مشکل خو نشته تر دې په څو طریقو سره اوس کولی شو کمپیوټر خاموش کو لاسو طریقو سره کولی شو نورې طریقې هم لري مثال بیا ته فارمولونه ورته استفاده کوي سی ام ډي خو پیژنئ انشاءالله که نه پیژنئ تر اوسه پورې نه پیژنئ خیر سی ام ډي پروګرام ته چې ولاړ شو دلته بیا ورته کوډونه ورکوو چې مثال 10 دقیقې وروسته راته خاموش کړه 10 ثانیې وروسته خاموش کړه انشاءالله اوس ځکه نه درته وایم چې بیا در باندې بوچ کېږي او اوس لپاره تاسو کوډینګ نه ده صحیح سو نو دغه سیمپل یو څو طریقې وي چې دا به تاسو حتما زده کوئ مشکل خو نشته تر دې ځایه مخته ولاړ سو که بس ده ښه د راتلونکي درس لپاره به تاسو دغه مکمل شرکتونه در سره جوړ کړئ صحیح سو دا مکمله کارخانګي سوه او د نن ورځ لپاره دومره درس بس کوم سوال پوښتنه خو نه لرئ نو راتلونکي درس پورې ښه وخت او ښې چارې